السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اختر محمد حیران. د پکتیا ولایت د احمد ابال ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که چیرته یو ځای کې د جمعې لمونځ کیږي، نو که چیرته د مقتدي او د امام ترمنځ د اوبو ویاله روانه وي، د مقتدي لمونځ صحیح دی که نه دی صحیح؟ علامه کاسانی رحمه الله په بدایع و صنایع کې په کتاب الصلات کې لیکي: ولو اقتضى خارج المسجد بامام في المسجد ان كانت الصفوف متصله جاز والا فلا. که یو سړي د جماعت د بهر نه هغه امام پسې اقتدا وکړه چې هغه په مسجد کې و، نو که صفونه سره متصل و لمونځ صحیح دی، او که صفونه سره متصل نه ول لمونځ صحیح نه دی. همدارنګه علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې لیکي: ومن كان بينه وبين الإمام طريق عام يمر فيه الناس أو نهر عظيم. که چیرته د مقتدي او د امام ترمنځ عامه لاره وي چې خلک پکې تیریږي را تیریږي، یا یو غټ نهر او ویاله وي چې په هغو کې اوبه روانې وي یا خلا وي، نو دلته بیا ابن عابدین الشامی رحمه الله لیکي: لا يصح الاقتداء لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا مع اختلافهما حقيقة فيمنع صحة الاقتداء. او په دلیل کې قول د عمر رضی الله تعالی عنه پیش کوي: من كان بينه وبين الامام نهر او طریق او صف من النساء فلا صلاة له. که چیرته د امام او د مقتدي ترمنځ نهر وي، ویاله وي چې اوبه پکې روانې وي، یا لاره وي چې خلک پکې تیریږي، یا د امام او د مقتدي ترمنځ د ښځو یو صف وي، فلا صلاة له، دې مقتدي لپاره بلکل لمونځ نشته. نو که تا داسې ځایونه امام پسې اقتدا کړې وه چې ستا او د امام ترمنځ عامه لاره وه چې خلک پکې تلل او راتلل، یا نهر و چې اوبه پکې روانې وې، ستا اقتدا د امام پسې شرعا صحیح نه ده. بقرای د سر تاج د زړه شریف اسرا په یاسین کې تحسین دی په رحمان کې ښکلا. بقرای د سر تاج د زړه شریف اسرا په یاسین کې تحسین دی په رحمان کې ښکلا. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا، دا د نن عصر خبره پکې شویده پخوا. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا، دا د نن عصر خبره پکې شویده پخوا. دا د نن عصر خبره پکې شویده پخوا.